ګورئ داسې ده لالی صاحب چې د فرد نه که ونیسو یعنې د اشخاصو نه د ډلو نه د حکومتونو نه د نظامونو نه او دا هر څه په یو تدریج سره مخکې ځي دا تدریجي پړاوونه په فطري لحاظ هم د انسان د جوړښت نه ونیسه او په هر یو څه کې خپل یو رول لري د دې نه بغیر کیږي نه دا ټول کائنات هم په یو تدریج سره د وړوکي طرف نه لویوالي طرف ته تللی دي نو رالو دې ته چې په پاکستان چې اوس یو جغرافیه ده یو 78 کاله د تولد شوي دي او منځته راغلی دی نو دی هم د لوړو ژورو سره مخامخ دی دې کې شک نشته دی د شروع نه پښتونستان صوبه همداسې د بلوچستان صوبه دوی همیشه بعضی مشکلات د پاکستان د حکومت سره د پنجاب د ادارې سره لري دې کې شک نشته خپله دا اداره هم کله سیاسي احزاب سیاسي څهرې د ټولټاکنو د لارې د جمهوریت د لارې د دیموکراسۍ او د دې خبرو د لارې رامخکې کوي خو شاته بیا پوز وي دې کې شک نشته د استخبارات او پوز د دې ټوله د پاکستان د ادارې کاغه سیاسي ده کاغه اقتصادي ده او نظامي خو خپله ده اوس تاسې ولیدل چې 28 او 28 ترمیم کې پوښتنه دلته دا ده صادق صاحب چې هر ځلې بلوچستان کې د ریلګاډي پټلۍ په نښه کیږي دې تر شا تاسو څه وینئ او یوازې د ریل پټلۍ نه ده تاسې د دوهم ځل دی چې دا رقم یو څو ځل مخکې هم تقریبا 9 کاله مخکې ته که زه اشاره وکړم هلته هم د ګاز چې کوم پیپ لاین دی هغه هم څو ځل منفجر شوی دی دا هم د ګاز ولې ځکه چې ټول پاکستان ته ګاز د دغه دریو صوبو ته تقریبا دغه ته د سند ته لږ څه کم او پنجاب ته ښه ډېر زیات چې د هغې ټولې فابریکې او هر څه د بلوچستان په ګاز باندې چلیږي او د پښتونخوا په اوبو باندې د دوی مثلا د برق دی یا دا سیستم یې چلیږي یا ټولې کارخانې په همدې دوو اصلو باندې ولاړې دي نو دا دی چې دغه چاودنې کیږي او د دې چاودنو تر شا چې تاسې په لومړي کې سوال وکړو دا نو زه فقط غواړم یو اشاره وکړم او هغه دا چې موږ احزاب لرو که نه مخکې چې ما ویلې نو نرم احزاب هم دي چې په فکري لحاظ د جمهوری لحاظ باندې د دیموکراسۍ په اصولو باندې د مخکې شوي دي او د پاکستان اصلاحات غواړي نه اصلاحات هم غواړي مثلا ANP په پښتنو کې یا PTI مثلا د عمران خان ګوند او یا هم PTM یا د منظور پښتون خو د دې په مقابل کې سره پاتېدلي د دوی په مقابل کې نه دا چې دې ډلو نه څه په جمهوری لحاظ په دیموکراتیکو اصولو په مظاهرو باندې په میز ډبولو باندې په پارلمان ته په رسیدو باندې او د انتخاباتو د لارې ونه شو نو مجبور شولو دا خلک چې بالاخره بیا څه دغه پیښه ستاسو لاندې چا کړې بلوڅ بېلتونپالو بلې څوک کوي تر اوسه خو چا مسؤلیت نه نه که څوک به کوي هغه ګوره خو یو خو هغه قضا کې وایي چې ستاسو ان څه دی زما ان څه دی ان د دې